د ننګرهار ولایت مالی او اداري مرستیال تامین عارف مومن د کورونا وایرس څخه د مخنیوي او د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې د علماء کرامو د ونډې تر عنوان لاندې 3 ورځنی ورکشاپ د پیل کېدو په غونډه کې له علماء کرامو څخه مننه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه په عامه پوهاوي کې ورسره مرسته کړې. نوموړي له علماء کرامو وغوښتل چې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې د منبر له لارې په عامه پوهاوي کې خپل رول ادا کړي. ټولنه کې پاکۍ ته د پاملرنې، کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او نورو برخو کې په اړه مثبت پیغامونه خپاره کړي. د ولایت مرستیال د علماء کرامو څخه وغوښتل چې د ولس له لوري د اوربند تر سره کولو غږ بدرګه کړي او په ټولو ملي مسایلو کې د اسلام مبارک دین په رڼا کې د خپلو خلکو په خوا کې د نظام د ملاتړ په موخه ودرېږي. هغه د یونیسف ادارې څخه هم مننه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او په ټولو برخو کې د ولایتي ادارې سره وخت پر وخت همکاري کړې ده. علماء کرامو څخه بیا هم مننه کوم کوم وخت کې چې اړتیا او ضرورت تاسو د منابعو له ادرسه د مساجدو له ادرسه کلی په کلی کور په کور د دغه د وقایې په خاطر باندې د دغه د مخنیوي په خاطر باندې په عامه پوهاوي لپاره هڅې وکړې، زیار مو ویستو او هغه خپل مکلفیت او وجیبه مو ادا کړه. د زړه له تله مننه کوم. زموږ روحانیون او علماء کرام دي چې همیشه ورته مراجعه شوې ده، د دوی پر رسا غږ باندې د دوی پر رسالت باندې اعتماد او باور شوی دی او همدغه رسا غږ ولسونو ته رسېدلی دی او په دغه رسا غږ رسولو کې همیشه نه تنها د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره بلکې زموږ د ولسونو د آګاهۍ لپاره، د روغتیا لپاره، د صحت لپاره، د تامین امنیت لپاره تاسو همیشه رسا غږ پورته کړئ. ختیځ کې د یونیسف ادارې په استازیتوب محمد نافع کاکړ وویل د ادارې له لوري 3 ورځنی ورکشاپ په دې موخه جوړ شوی ترڅو د کورونا وایرس د مخنیوي او د مور او ماشوم د خوندیتوب په برخه کې د علماء کرامو له ادرس څخه پاملرنه وشي. د انسانانو ژغورل او بیا په تېره بیا د مسلمانانو ژغورل چې الحمدلله زموږ ستاسو اسلامي ټولنه ده، په دې کې زموږ لپاره کار کول د ثواب نه انشاءالله خالي نه ده. او بیا په دغه ټولنه کې زموږ ستاسو هغه قشر چې هغه ماشومان دي او میندې دي، دا هغه قشر د جامعې دی چې دوی ډېر زیات مظلوم دي، دوی ډېر زیات کار ته ضرورت لري. نو موږ په دې ویاړو چې یونیسف اداره د دغه مظلومې طبقې لپاره چې مور او ماشوم دی د دوی د ښه صحت، د روغتیا او دا رقم د دوی د سرکارۍ لپاره کار کوي. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد د علماء کرامو په استازیتوب ډاډ ورکړ چې د ورکشاپ ګډونوال او نور علماء کرام به د مور او ماشوم د ساتنې په برخه کې خپل رول ادا کړي. همداراز به د سولې او پخلاینې په اړه خپل غږ بدرګه کړي. د کورونا د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې د علماؤ رول او د اسلام له نظره د کورونا څخه ځان ساتنه، همداراز د مور او ماشوم حفظ صحت چې ماشوم ته د اسلام له نظره څومره حق ورکړل شوی او مور ته یې د اسلام له نظره څومره حق ورکړل شوی، دا د ولسونو د عامه پوهاوي په موخه باندې. دریم د نظافت او پاکوالي په موخه باندې چې څنګه کولی شو یو پاکه ټولنه او پاکه جامعه ولرو. په دې هکله د علماؤ رول او د علماؤ مسؤلیت په دې رابطه باندې نننی ورکشاپ دایر شوی دی چې 3 ورځې به دوام کوي. تقریبا 200 تنه علماء کرام پکې ګډون لري.